سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته د سایبر ډاچ کوین ډراپ ته معرفي کوم چې 15 ورځې وروسته به لیست شي او موږ به تاسو ته به ډرا ازاده شي. نو په دغه ډراپ کې تاسو څنګه کولی شئ کوینونه جمع کړئ او په دې کې والټ کوم والټ وصل کېږي، یعنې کوم والټ ورسره وصل کولی شو، د سولانه ادرس یعنې دغه به څنګه موږ تاسو وصل کوو، د کوم والټ څخه به یې رااخلو. نو ټوله طریقه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. د ویډیو شروع هم وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو د دغې ډراپ لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې او لومړي کمنټ کې او زموږ په ټلګرام چینل کې هم درکړی، تاسو له هغه ځای څخه ترلاسه کولی شئ. نو زه راځم ډراپ ته. نو ملګرو زه ډراپ ته راغلم. کله چې ملګرو تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو دا ډول صفحه راخلاصیږي. نو دلته به تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سټارټ باندې کلیک وکړو، نو دلته ملګرو تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصیږي. نو لومړی چې دی دغه ځای کې تاسو ته ټوله طریقه در ښیم چې دغه ټول اپشن د څه لپاره دي. ټول اپشنونه به زه تاسو ته در وښیم. نو لومړی اپشن چې کوم دی، په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل بیلانس چک کړئ، تاسو څومره بیلانس لرئ. دوهم اپشن کې تاسو ریفرل لینک ته، یعنې تاسو کله دې باندې کلیک کړئ، تاسو ته خپل لینک درکوي. هغه لینک تاسو له ملګرو سره شیر کولی شئ. کله چې تاسو په لینک یو نفر راغی اکاونټ یې جوړ کړو، نو تاسو ته به 300 سایبر ډاچ کوین ټوکن درکړي. او په دې ځای کې تاسو ته ملګرو سبمیټ ایمیل ادرس، یعنې دلته کې تاسو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو څخه ایمیل غواړي. هغه ایمیل به دلته تاسو ورته ورکړئ چې څه ډول ایمیل وي. یو ایمیل به تاسو ورکړئ. کله مو چې هغه ایمیل ورکړو، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې به ورته سینډ کړئ، تاسو ته به 50 سایبر ټوکن درکړي. نو زه بیرته مینو ته راځم. نور اپشن هم تاسو ته درښیم. نو په دې خانه کې ملګرو تاسو ته جوین چینل، یعنې دغه درته ښایي چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته چینل راځي د دوی، هغه باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او دوی د ټلګرام چینل به جوین کړئ. تاسو ته به 50 ټوکن درکړي. په جوین باندې به کلیک وکړئ. دغه چینل چې کله جوین کړئ، دلته به په ویریفای چینل باندې کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کله کلیک وکړو، تاسو ته 50 ټوکن درکوي. دلته تاسو کتلی شئ چې تاسو ته 50 ټوکن درکړل. نو زه به کمین ته راځم. نو ټول اپشن هم دا شان دي، یعنې دا اپشنونه چې کوم دي ټول یو شان دي. دغه به تاسو جوین کوئ، تاسو ته به دغه درکوي. نو اوس راځم دغه اپشن ته چې دا اپشن کې دلته لیکلي انټر سولانه ادرس. دا تر ټولو مهم اپشن دی، یعنې دا چې کله تاسو ووهئ دلته په دې اپشن باندې کلیک کړئ، دلته تاسو ته وایي چې لومړی به ادرس د سلش علامه به ووایي ټایپ کړئ او بیا به ادرس ولیکئ. بیا وروسته به تاسو ادرس ورته راواخلئ. نو ادرس به تاسو له کوم ځای څخه اخلئ، نو هغه طریقه هم درته ښیم چې کوم والټ باید موږ تاسو ورسره وصل کړو. نو زه هغه والټ ته راځم. نو ملګرو تاسو به پلی سټور ته راشئ، هغه والټ به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو زه پلی سټور ته راځم، په سرچ کې ورته لیکم PHAN. دغه والټ دی، کوانتم فورم والټ دی. دغه والټ به تاسو را ډاونلوډ کړئ. تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. زه به دغه والټ انسټال کړم. کله مې چې انسټال کړو، نو لږ انتظار ورته کوم. نو ملګرو کله چې دغه والټ تاسو انسټال کړو، نو دلته په اوپن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه والټ به تاسو را خلاص کړئ. نو ملګرو دغه والټ تاسو دغه څخه ادرس راخلئ او هغه ډراپ کې تاسو پیسټ کوئ تر څو ویډرا تاسو ته دغه والټ ته ترسره شي. کله چې تاسو په کلیک پر وکړو، تاسو لیکلی چې کریټ ا نیو والټ، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو به یو نوی والټ ځان لپاره جوړ کړئ. په نیکسټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته په نیکسټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړو، نو له هغې وروسته تاسو ته دلته کی درکوي، یعنې دا کی به تاسو ځان سره کاپي کړئ. کله مو چې دغه کی له ځان سره کاپي کړئ، نو له هغې وروسته به تاسو بیا نو دا کی کله چې تاسو درکړي، دغه به ځان سره کاپي کړئ تر څو بل وخت په دغې کی باندې تاسو غره دغه کوم والټ چې دی خلاص کړئ. نو دلته به تاسو بیا په لاندې اپشن باندې کړئ، بیا په یس باندې کلیک وکړئ. نو له هغې وروسته به تاسو والټ کریټ شي، یعنې جوړ به شي. نو لږ انتظار ورته کوو. دا د ملګرو زموږ والټ جوړ شو. دلته به تاسو په اګري باندې تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو په لاندې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ملګرو په انیبل باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په والټ جوړ کړو، نو له هغې وروسته ملګرو تاسو ته د ادرس د کاپي کولو طریقه درښیم. نو رابشئ ټلګرام ته.
کله چې ټیلیګرام ته تاسو راغلی دلته به تاسو په انټر سولانا ادرس باندې کلیک وکړئ. دلته لیکلی دي انټر سولانا ادرس، په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې آپشن باندې کلیک وکړو نو له هغې وروسته دلته لیکلی ټایپ ادرس، ټایپ سلش ادرس، یعنې دلته به تاسو په لومړي سر کې سلش ولیکئ، د سلش علامه به تاسو ولیکئ، له هغې وروسته به تاسو ادرس ولیکئ، یعنې په ټایپ یعنې په لیکلو بڼه به تاسو ادرس ولیکئ. کله مو چې دلته ادرس ولیکلو نو له هغې وروسته بیا تاسو هغه له والټ څخه تاسو ادرس ورته راخلئ. نو زه ادرس لیکمه، نو له هغې وروسته به تاسو بیا والټ ته راشئ. کله چې تاسو والټ ته راغلی دلته باید په سولانا باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په سولانا باندې تاسو کلیک وکړو نو له هغې وروسته تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصیږي. فاست به تاسو په ریسیو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته زه په نښه کړم، په دې ریسیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په ریسیو باندې کلیک وکړو نو دغه ادرس به تاسو کاپي کړئ. دلته په کاپي آپشن باندې کلیک وکړئ، دغه به له ځان سره کاپي کړئ. را به شئ ټیلیګرام ته. کله چې ټیلیګرام ته راغلی نو دغه ادرس به دلته په دې ځای کې ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړو په سینډ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دا آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه به ورته سینډ کړئ. دلته ملګرو تاسو ته ولیکل یو ادرس هاز بین سیوډ سکسیسفولي، یعنې تاسو ادرس چې دی په بریالیتوب سره سیو شو یا ذخیره شو. نو دلته به تاسو بیک مینیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه د ادرس د اډ کولو طریقه وه، یعنې 15 ورځې وروسته به تاسو ته دغې ایرډراپ څخه ویډرا ترسره شي. نو ملګرو که چیرې مو دغه ویډیو خوښوي د ملګرو سره شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سره سبسکرایب کړئ او په دې ایرډراپ کې حتما تاسو اکاونټونه جوړ کړئ. انشاءالله تاسو به ګټه کوئ. ښه وختونه ښه شېبې درته غواړم.